طالبانو ورونو ټولنې دوه ټولنې دي. کله چې و ټولنه په بدو کې واقع وي دا ټولنه تر ټولو ټولنه نه شاته پاتې ټولنه وي، بدوي کوچانۍ ټولنه. کله چې ټولنه ډیره حضاره ولري، تمدن ولري، بازاري ټولنه وي، متمدنه ټولنه وي، څومره چې د یوې ټولنې متمدن والی مخکینی وي هغومره دا ټولنه ډیره پرمختللې وي په صنعت کې. ابن خلدون وایي که تاسې فکر وکئ طالبانو نن په دنیا کې په ټوله دنیا کې په صنعت کې ډیر مخته چینایان دي، نو د هغوی تمدن هم ډیر پخوانی ده، ډیر پخوانی تمدن لري. بیا هم انسانان کله کله تمدن یې وروستی وي خو علم ته ډیره مخه کی. بیا طالبانو ورونه هغه انسانانو نه الله عز وجل د کمال خلق جوړ کی. طالبانو دلته خو د مختلفو ولایتونو خلق ناس افغانان دي، ټول بدوي ټولنه. که غواړئ چې پرمختګ وکړئ پرمختګ په حضاري ټولنه کې کیږي. حضاره هلته کیږي چې یو څوک حکومت ولري. کومه ټولنه چې حکومت ونه لري پرله پسې حکومتونه ډنګیږي او راډنګیږي هغه ټولنه هېڅ کمال ته نسي رسېدلی. افغانانو په سوونو کاله تیر کړي ول، 4 کلو کې داسې ډرون پیدا کړل چې اسلام آباد یې ویسته. دا د حکومت برکت و. دا هغه انسانان چې په کوچان ول همدغه انسانان ول 20 کاله په صحرا او دشته کې تیر کړل، هېڅ هم جوړ نه کړل، بوشکې نه پرمختګ ونه کړ. کله چې حضارې ته راغلل، حکومتولۍ ته راغلل، انسانانو وده وکړله. نو افغانانو که کوشش کوئ چې دلته د اسلامی امت پرمختګ راسي، پرمختګ په حضاري او په حکومت کې راځي. حکومت کیږي په حضاري باندې نه په بدو باندې. دا اوس څومره ډېر خلک ګیلې کوي وایي طالبان بیخي موږ خواته راځي، نو تا څه کوي عزتي؟ لکه حکومت خو یې په چا باندې؟ په بازارونو نو په اطراف کې حکومت شی کوي. نو عرب هم همداسې ول، عرب هغه نه درلوده، بدو و ټوله کوچان ول جزیرة العرب. نو بیا الله عز وجل د نبی علیہ السلام په واسطه باندې د عرب له بدوی نه راوویستل، د حضاري چښتنان یې کړل. عربو خط نه وزده، عربو ته خط صحیح خبر دا و چې دا له حیرې نه راغلی و